نړۍ سره د متوازن او اقتصاد محوره سیاست پر بنسټ کې اړیکې غواړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي پاکستان ته د خپل رسمي سفر په 2مه ورځ ویلي چې نړۍ سره د متوازن او اقتصاد محوره سیاست پر بنسټ کې اړیکې غواړي. ښاغلي متقي چې نن د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ ته خبرې کولې ویلي د افغانستان نوی حکومت له ټولې نړۍ سره د متوازن او اقتصاد محوره سیاست پر بنسټ د ښو اړیکو غوښتونکی دی. نوموړي زیاته کړې چې واک ته د نوي افغان حکومت له رسېدو سره سم په بشپړه توګه امنیت تامین شوی چې له امله یې په سیمه کې د اقتصادي ښېرازۍ لپاره ښه فرصتونه رامنځته شوي دي او باید ټول په ګټه ترې سالمه استفاده وکړي. د یادونې وړ ده چې وړمه ورځ د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په مشرۍ یو لوړپوړی افغان پلاوی پاکستان ته په رسمي سفر تللی او اسلام آباد کې د ترویکا پلس غونډه کې د ګډون سربیری له پاکستاني چارواکو سره هم په اقتصادي همکارۍ، ترانزیت او دواړو هیوادونو ته د تګ راتګ په اړه خبرې کړې دي. د کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي هیله ده په چینل کې اشتراک وکړئ او د زنګ بټن یې هم ووهئ.